یو زنانه وایي چې زما بچی نشته دی، داسې څه وظیفه شته دی چې هغه زه وکړم چې الله مال اولاد راکړي، مال الله بچی راکړي. جواب دا دی چې د اولاد ورکول دا د الله په اختیار کې او دا د الله خوښه ده. قرآن کریم کې الله ذکر کړي سورۃ الشورى کې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. الله بخي چاته چې وړي جنکۍ ورکوي او چاته چې وړي نو هلکان ورکوي، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، او یا اخبار کو تور کوي الکان او جنکۍ. ويجعل من يشاء عقيما، او ګرځي چاله شو وړ شنډي چې دغه اولاد نکي. انه علیم قدیر، الله په ذات قدرت والا دی. د بعضی انسانانو دغه اولاد کیږي او د بعضی انسانانو اولاد نکي، او دا ښکاره خبره ده او په مشاهده سره معلومه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې چې تاسو وګورئ نو صرف د بی خدیجه الکبرى رضی الله عنها دغه اولاد شوی دی، باقی د نور بیبیانو دغه اولاد نه شوی. صرف ماریا قبطیه چې د وینځو د نبی صلی الله علیه وسلم دغه نقل ته ابراهیم پیدا شوی دی، باقی نور ټول بیبیانې دغه اولاد نو. د عائشه رضی الله عنها اولاد نو، د ام سلمہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم اولاد نو، د بل نه وخت د نبی صلی الله علیه وسلم اولاد نو، د حفصه نو، د زینب بنت جحش نو وغیرہ. دا د الله اختیارات دي. البته په دې کې د قران نه دا معلومیږي چې انبیاء علیهم السلام دعاګانې غوښتلې دي. په دې کې خو وظیفه غدار چې سړی دعا وغواړي، لکه ابراهیم علیه السلام دعا کړې و رب هب لي من الصالحین، یا رب ما ته نیک اولاد چې کوم دی غو بخا. دارنګه زکریا علیه السلام دعا کړې و چې الله ما یوازې مو پرېدا، ما ته څوک راکړ، ما ته خپل وارث راکړ. زکریا علیه السلام دعا کړې ده، او دارنګه ابراهیم علیه السلام هغه دعا کړې ده. په دې کې خط طریقه هغه ده چې انسان دعا وغواړي چې الله مال نیک اولاد راکړي، او د دې لپاره د بیا سړی صدقه هم کوي، ځکه صدقه چې کوم د په دې باندې مشکلات الله اسانوي. او دارنګه نور ذکر اسکار ډېر زیات کوي. کوي سوي سره دا غم ورسره دی چې د اولاد غم دی ورسره، او په دې غمونو کې د مبتلا دي. نو بیردا دعا ډېر زیات وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، چې دا د قران په خپل باندې معلومیږي. فنجيناه من الغم، د یونس علی السلام بارک الله وی فنجيناه من الغم، من خلاص کړي د غم نه. وکذالک ننجي المؤمنین، د قرنګي موږ مؤمنان خلاصو. کدا ډېر غم در سره دغه دعا وی ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دعاګانې ولا ډېر کوه. نور سي خاص وظیفه کتاب و سنت کې مونږ ته معلومه نه ده چې خاص هغه څوک کی او پاغي باندې ولا اولاد ملاويږي، لیکن دا د غیر پاره یو طریقه کېدلی شي دا کوم چې مونږ ذکر کړو. والله اعلم.